بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ګران دوستانو، د کیمیا مضمون برنامه ته ښه راغلاست. په تېره برنامه کې موږ تاسو د اووم ټولګي اړونده موضوعات یو څه ولوستل او د مادې فزیکي خواص ته یو ځای پورې مطالعه کړل او آخري مطلب چې موږ تاسو مطالعه کړل هغه کثافت و. موږ تاسو کثافت تعریف کړل، وویل چې د مادې د کتلې مقدار په یو واحد حجم کې د همغه جسم د څه په نامه سره یادیږي؟ د همغه جسم د کثافت په نوم سره یادیږي. او موږ تاسو د کثافت فرمول هم ولوستلو چې کثافت مساوي کی د یو جسم کتله تقسیم پر چی باندې؟ تقسیم پر د همغه جسم پر حجم باندې. او موږ تاسو سوالونه هم یو سوال هم حل کړ او یو سوال مو تاسو ته کارخانګي هم درکړم. نن ګران دوستانو موږ تاسو په 15 برنامه کې چې کومه موضوع وایو هغه لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. لامبو وهونکي جسمونه کوم دي او غیر لامبو وهونکي جسمونه کوم دي؟ کوم جسمونه ته موږ تاسو لامبو وهونکي وایو، کوم ته غیر لامبو وهونکي وایو. لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه دي چې کله په اوبو کې موږ تاسو واچوو هغه د اوبو په سر باندې سره کم کی ګرځي، ډوبیږي نه. یعنې څه معنا؟ دو مطلب دا شی دی، هغه جسمونه ته موږ تاسو لامبو وهونکي جسمونه وایو چې د اوبو په سر په مخ باندې ګرځي. یعنې دا په دو معنا چې د هغه کثافت سره کم دی له اوبو څخه کم دی. نو ټول هغه جسمونه چې د هغه کثافت له اوبو څخه کم دی هغو ته موږ تاسو لامبو وهونکي جسمونه وایو. که څوک موږ تاسو ته ووایي چې لامبو وهونکي جسمونه څه وخت د اوبو په سر باندې لامبو وهي، موږ تاسو داسې وایو چې په 4 سانتیګرید تودوخه کې د اوبو کثافت چې دی هغه څومره دی؟ 1 ګرام تقسیم پر میلی لیټر باندې دی. کله چې د یو جسم کثافت له دغه کثافت څخه کم شي چې دا د اوبو کثافت دی په کومه تودوخه کې؟ البته په 4 سانتیګرید تودوخه کې. کله چې د یو جسم کثافت له دغه مقدار څخه کم شي نو هغه جسم د اوبو په سر باندې لامبو وهي. همغه جسم موږ تاسو لامبو وهونکي جسمونه وایو. پس لامبو وهونکي جسمونه موږ تاسو داسې تعریف کړل: ټول هغه جسمونه چې هغه د اوبو په سر باندې ګرځي یعنې کثافت له اوبو څخه کم یا موږ تاسو لامبو وهونکي جسمونه وایو. څه وخت لامبو وهونکي جسمونه ورته وایو؟ کله چې کثافت په 4 سانتیګرید تودوخه کې د اوبو کثافت چې 1 ګرام پر میل لیټر دی د دو څخه ښکته شي همغه ته موږ تاسو لامبو وهونکي جسمونه وایو او د اوبو په سر باندې ګرځي. بل چې د ګران دوستانو هغه غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. غیر لامبو وهونکي جسمونه کومو جسمونو ته وایي؟ هغه جسمونه دي چې هغه په اوبو کې سره کم کی ډوبیږي. یعنې کله چې کثافت په 4 سانتیګرید کې د اوبو له کثافت څخه زیات شي همغه ته موږ تاسو غیر لامبو وهونکي جسمونه وایو. د اوبو کثافت موږ تاسو ولوسته چې په 4 سانتیګرید تودوخه کې څومره دی؟ 1 ګرام پر میل لیټر دی. که چیرې د یو جسم کثافت په دغه تودوخه کې له دغه مقدار څخه زیات شي نو دا جسمونه چې د کثافت له اوبو څخه زیات شي دا اوبو کې سره کم کی ډوبیږي. نو همدغه ته موږ تاسو غیر لامبو وهونکي جسمونه وایو. فکر مې ګران دوستانو چې د اوبو کثافت په دغه تودوخه کې دومره دی، تودوخه باید 4 سانتیګرید وي. په 4 سانتیګرید تودوخه کې د اوبو کثافت څومره دی؟ 1 ګرام پر میل لیټر دی. نو په هغه وخت کې چې کله یو جسم کثافت له دغه مقدار څخه په دغه تودوخه کې کم شي هغه د اوبو په سر باندې ګرځي، لامبو وهي، نه ډوبیږي. او که چیرې د یو جسم کثافت په دغه تودوخه کې له دغه مقدار څخه زیات شي نو هغه جسم په اوبو کې ډوبیږي او همغه ته موږ تاسو غیر لامبو وهونکي جسمونه وایو. نو ګران دوستانو موږ تاسو وروسته باید لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونو ترمنځ فرق وکولی شو. کله چې کثافت د اوبو له کثافت څخه زیات شي هغه د اوبو په اوبو کې ډوبیږي همغه ته موږ تاسو غیر لامبو وهونکي. او که چیرې کثافت د اوبو له کثافت څخه کم شي نو هغه جسم د اوبو په سر باندې لامبو وهي او په اوبو کې نه ډوبیږي. نو همغه ته موږ تاسو لامبو وهونکي جسمونه وایو. بله موضوع چې د ګران دوستانو حادي او غیر حادي جسمونه دي یا تودوخې هدایت دی. حادي جسمونه کومو جسمونو ته وایو او غیر حادي جسمونه کومو جسمونو ته وایو؟ ټول هغه جسمونه چې هغه د تودوخې جریان له ځان څخه تیر کړي همغو ته موږ تاسو حادي جسمونه وایو. لکه فلزونه اکثریت چې د خاصیت پکې د لکه اوسپنه، مس او نور. نو هغه جسمونه چې تودوخې ته هدایت ورکوي په دې معنا چې تودوخه له ځان څخه تیروي همغو ته موږ تاسو حادي جسمونه وایو. ټول فلزونه د خاصیت لري، په فلزاتو کې د خاصیت شته دی په دې معنا
چې له ځان څخه تودوخه تیروي، یعنی له یوې نقطې څخه تر بلې نقطې پورې د دو جسم سره کم کی تودوخه انتقالیږي. نو ټول هغه جسمونه چې موږ تاسو تعریف کړل چې هغه تودوخې ته هدایت ورکوي همغو ته هادي جسمونه وایي، او ټول هغه جسمونه چې هغه تودوخې ته هدایت نه ورکوي همغو ته موږ تاسو غیر هادي جسمونه وایي. لکه وچ لرګی چې دی هغه تودوخې ته هدایت نه ورکوي، او د تودوخې هدایت ګران دوستانو اکثرات په فلزونو کې موجود دی. فلزات د خاصیت لري، یعنی په دې معنی که موږ تاسو تودوخه ورکو تودوخه یې له یوې نقطې څخه بلې نقطې سره کم کیږي انتقالیږي، همغو ته موږ تاسو هادي جسمونه وایي. او که چیرې له یو جسم موږ تاسو تودوخه ورکو نو هغه تودوخې ته هدایت ور نه کړي همغو ته موږ تاسو غیر هادي یا عایق جسمونه وایي. البته د تودوخې له نظره عایق جسمونه دي، یعنی په دې معنی چې له ځان څخه تودوخه نه تیروي. هادي جسمونه تودوخه تیروي او غیر هادي جسمونه تودوخه له ځان څخه نه تیروي، چې د غیر هادي جسمونه او یا هم د عایق جسمونو په نامه سره یادیږي. هادي جسمونه ګران دوستان اکثرا فلزونه دي، فلزونه چې د اکثریت ټول له ځان څخه تودوخې ته هدایت ورکوي، چې همدغو خاصیت ته هدایت کوونکی خاصیت یا هادي اجسام ویل کیږي. کله موږ څخه څوک پوښتنه وکړه چې دغه تودوخه په څو طریقو سره انتقالیږي، دغه تودوخې هدایت په څو طریقو سره دی؟ ګرانو زده کوونکو تودوخې هدایت په دریو طریقو سره، یعنې تودوخه په څو طریقو سره انتقالیږي؟ په دریو طریقو سره انتقالیږي. کوم طریقې دي؟ لومړی طریقه چې ده ګرانو زده کوونکو هغه د تشعشع طریقه ده، حرارتي تشعشع هم هغو ته موږ تاسو ویلی شو. دا څه رقم طریقه ده ګران دوستان؟ دو ته موږ تاسو راډیشن هم وایو، تشعشع او یا هم راډیشن. دا طریقه وایي هغه طریقه ده چې تودوخه د شعاع په واسطه له یو جسم نه بل جسم سره کم کی انتقالیږي، البته پرته له مادي محیط څخه، یعنی مادي محیط پکې شرط نه دی. لکه د لمر تودوخه چې دا ځمکې ته رارسیږي او تقریبا 50% د ځمکې په واسطه سره کم کیږي جذبیږي. پس د حرارتي تشعشع څخه مطلب شی ده وایي حرارتي تشعشع هغه تشعشع ته وایي، یعنی تودوخې د انتقال هغه طریقې ته وایي چې تودوخه د شعاع په واسطه باندې له یو جسم څخه بل جسم سره کم کیږي انتقالیږي. او فکر مو وي ګرانو دوستانو چې دلته مادي محیط ضرورت نه ده، یعنی پرته له مادي محیط څخه سره کم کیږي تودوخه انتقالیږي. لکه څه شی؟ لکه د لمر شعاع چې ځمکې ته رارسیږي او تقریبا 50% د ځمکې په واسطه سره کم کیږي جذبیږي. ښه، دویمه طریقه چې ده ګرانو زده کوونکو، دویمه طریقه چې ده حرارتي هدایت ده یا کانډکشن هم ورته وایي دو ته. په دې طریقه کې ګران دوستان تودوخه د یو ځای څخه بل انتقالیږي خو د ذرو د انتقال څخه پرته، یعنی خپله دغه مادې ذرې نه انتقالیږي. لکه په جامد جسمونو کې یا لکه په فلزونو کې، که چیرې موږ تاسو یو فلز راواخلو هغه تودوخه ورکړو یا ورته ونیسو نو په هغه کې تودوخه انتقالیږي، خو فکر مو وي چې تودوخه په دې کې داسې انتقالیږي چې هغه ذرې پکې انتقال نه کوي، دغه ذرې یو بل ته سره کم کوي تودوخه ورکوي. تاسو دلته ښه فکر وکړئ دا څه رقم ده؟ فلزونه اکثرا په دې ډول باندې تودوخه له ځان څخه تیروي. فرض که زه یو سیم په نظر کې درته نیسمه، دا یو فلز دی، فرض که یا المونیم ده او یا هم د مس او یا هم د اوسپنې ټوټه ده. دا له کوچنیو ذرو څخه سره کمته ده جوړه شوې ده. دا ذرې خو ډېرې کوچنۍ دي، خو زه لږ غټې په نظر کې نیسم چې تاسو پرې پوه شئ. که نه دا ډېرې کوچنۍ ذرې دي چې موږ تاسو ورته اتومونه وایو. که دو ته موږ تاسو تودوخه ورکو او یا هم ورته ونیسو، دغه جسم ګرمیږي، چې کله ګرم شو دغه تودوخه انتقالیږي. فرض که دا د A نقطه ده او دا هم د B نقطه ده. د A نه B ته تودوخه انتقالیږي، خو په څه رقم انتقالیږي دلته ګران دوستانو؟ دلته ذرې انتقال نه کوي، یعنی په دوه معنی دا ده چې دغه ذره تودوخه نه انتقالوي دغه بلې نقطې ته. یعنی کله چې دغه ذره تودوخه واخلي دا ذره تودوخه د بلې ته ورکوي او د بلې د بلې ته ورکوي. بالاخره څه رقم کې د سیم یا هم دارنګه د یو فلز ته د بله څوکې پورې یا ته د بله انجام پورې څه رقم کې د تودوخه رارسیږي. یعنی په دوی کې ګران دوستانو په دې طریقه کې ذرې انتقال نه کوي، بلکې د ذرو په واسطه باندې تودوخه له یوې نقطې څخه بلې نقطې سره کم کی انتقالیږي، چې دا اکثرا په فلزونو یعنی په جامداتو په فلزاتو کې د خاصیت ده. فلزونه چې تودوخه ته هدایت ورکوي د هدایت په طریقه، د هدایت طریقه موږ تاسو سره کم تعریف کړه، داسې تعریف کړه چې تودوخه د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته انتقالیږي
خو ذرې پکې انتقال نه کا، بلکې دغه ذرې چې دي یو له بل سره نښتې دي، دغه یوه ذره دو ته تودوخه ورکوي، د بله دو ته بالاخره څه رقم کیږي د تودوخه د سیم تر هغه بله نقطې پورې رسیږي. نو د هدایت څخه زموږ تاسو مطلب داسې دی ګران دوستانو چې تودوخه انتقالیږي ولې ذرې پکې نه انتقالیږي، یعنی پرته د ذرو له انتقال څخه تودوخه انتقالیږي چې اکثره په فلزونو کې دا خاصیت موجود دی. لومړی طریقه موږ تاسو ولوستله تشعشع وه چې پرته له مادي محیط څخه لکه د لمر شعاع د یوه جسم څخه بل جسم څه کیږي تودوخه انتقالیږي. دویمه طریقه ولوستله د هدایت طریقه ده ګران دوستانو. په دې طریقه کې تودوخه انتقالیږي د ذرو له انتقال څخه پرته چې دا خاصیت په فلزونو کې موجود دی. همدغو ته موږ تاسو حرارتي هدایت یا هم کانډکشن ورته ویلی شو. ښه ګران زده کوونکو، درېیمه طریقه کومه طریقه ده؟ دو ته حرارتي جریان و یا د جریان طریقه هم ورته وي یا کنویکشن هم ورته وي. دا څه رقم طریقه ده؟ په دې طریقه کې ګران دوستانو تودوخه انتقالیږي د ذرو د انتقال په واسطه، یعنی دلته عملا د یوې مادې ذرې انتقال کله یو ځای څخه بل ځای ته او تودوخه له ځان سره څه رقم کوي؟ انتقالیږي. ښایي فرق د حرارتي هدایت سره څه شی ده؟ په حرارتي هدایت کې موږ تاسو ولوستل چې تودوخه انتقالیږي له یو ځای څخه بل ځای ته، ولې ذرې انتقال نه کا. خو په کانویکشن او یا هم د جریان په طریقه کې تودوخه انتقالیږي ولې د ذرو د مستقیم انتقال څخه، یعنی ذرې له یوې نقطې څخه بلې ته څه رقم کیږي؟ انتقالیږي. تاسو دقت وکړئ ګرانو زده کوونکو چې دا څه رقم ده؟ دا اکثرا ګران دوستانو په مایعاتو او غازونو کې دا خاصیت دی، په جامداتو کې نشته دی. یو ښه مثال موږ تاسو کولی شو دغه مرکز ګرمۍ دی. مرکز ګرمۍ سیستم دا جوړ شوی دی چې اول کې یوه ذخیره ورته جوړوي، هغلته اوبه ګرمیږي. اوبه چې کله ګرمې کړي دغه ګرم اوبه راځي پایپو کې او په هغو طاقو کې چې کومې مرکز ګرمۍ نصب شوي هغه د هغو اوبو په واسطه باندې ګرموي. یعنې موږ تاسو ولوستل په جریان کې چې ذرې انتقال کوي. دلته هم د مرکز ګرمۍ په سیستم کې دغه اوبه ګرموي، مایعاتو ته تودوخه ورکوي. کله تودوخه ورکړه هغه په هغو مشخصو پایپونو کې راځي همغه اتاقونو ته او اتاق ګرموي. یعنې په دوه معنه چې ګرمې اوبه له یو ځای څخه بل ځای ته راځي او تودوخه له ځان سره څه رقم کوي؟ انتقالوي. یعنی عملا خپله دغه د مادې ذرې څه رقم کیږي؟ له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. لکه په مایعاتو کې د تودوخې انتقال. غازونه هم د خاصیت لري ګران دوستانو. غازونه څه رقم دي؟ په ژمي کې موږ تاسو په اکثریت کورونو کې بخارۍ چالانوو. فرض که ده یوه بخارۍ ده، کله چې په داخل د بخارۍ کې موږ تاسو تودوخه یا اور بلوو تودوخه رامنځته کیږي، نو له دو څخه هغه تودوخه بیرون ته وځي. دغه تودوخه چې کله بیرون ته وځي په دوه معنی چې هغه شاوخوا د هوا ذرې ګرموي. چې کله یې ګرمې کړې همدغه ذرې ګرمې شوې ذرې د اتاق له یوې برخې څخه بلې برخې څه رقم کیږي؟ انتقالیږي او بالاخره ټول اتاق څه رقم کیږي؟ ګرمیږي. دلته هم داسې ګران دوستانو دغه بخارۍ چې خپله تودوخه له لاسه ورکوي، دغه تودوخه هغه څه اخلي؟ هغه هوای اخلي، مالیکولونه د هوای اخلي او دغه مالیکولونه څه رقم کیږي؟ ګرمیږي. همدغه ګرم شوي مالیکولونه چې دي دا د اتاق له یوې نقطې څخه بلې ته څه رقم کیږي؟ انتقالیږي او له ځان سره تودوخه هم انتقالوي. همدغو ته موږ تاسو کانویکشن او یا هم د جریان طریقه ویلی شو. پس موږ تاسو عملا داسې ولوستل چې د جریان په طریقه کې ذرې له یو ځای څخه بل ځای ته څه رقم کیږي؟ انتقالیږي. دا وه ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د اووم ټولګي 5مه برنامه. تر بلې برنامې پورې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.